السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الشیخ عبدالفتاح درویش صاحب د چینل مینوالو اوریدونکو نن بیا د راغلی ما او سوالات جوابات په واتس اپ کې په فیسبوک کې په کمنټونو کې راغلیو او هغې کې پوښتنه داسې شوې وه چې بعضې کسان وایي چې مفتي منیر ښایي چې دی مړ شو د منځه لاړه نو د هغې نه پس تاسو ولې ده پسې چیړل کوئ. نو بعضو کسانو دا پوښتنه کړې وه چې د شیخ صاحب دا پوښتنه وکړه چې آیا شیخ صاحب مبارکه د بعضو کسانو دغه سوال دی چې آیا دا مفتی منیر مړ شو اوس بعضې کلیپونه یې نوي د ویډیو راوځي نو آیا دې پسې پس د مرګه ویل د شریعت په رڼا کې دا څنګه دي؟ جوابات یې کول د بعضې مسایل چې هغه بعضې اختلافي مسایل دي مثال موږ جوابات کوو نو بعضې کسانو چې دا ښه خبر نه ده مړ شو نو ته ولې نه ورستانې د معراج والا واقعه چې چا بیان کړې ده او د دنیا ته رسېدلې ده جنا دا خو بیا داسې که نه پیغمبر علیه السلام خو بیا داسې شو دا پوښتنه نه کوي چې اوس دا څه شی دي دا شوی هم ده که نه ده شوی تا د نمل نه میږی جوړ کړی دی چې نمل نه میږی دی سلیمان علیه السلام سره یې خبرې کولې نمو انسان نشي کېدی هدهدي چې نموي انسان نشي کېدی اوس وخت کې د خلکو نمونه نشته چرګ نامه د سړي نه ده بنو کلب په عربو کې قبیله ده بنو کلب څه ته وایي بنو کلب ولې مسپي زامن په حکم کې ترمیم کوي دا خلک سجدې چې غیر الله ته د تعظیم کوي دا خلک سجدې چې غیر الله ته د تعظیم کوي دا خلک. انتظار سے په دې جواب کې د دې سوال په جواب کې موږ داسې وایو چې یو د یو انسان شخص او ذات وي نو چې هغه مړ شي د هغه شخص او د ذات چیړل شریعت موږ د دې نه منې کړي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک موږ ته داسې هدایت فرمایلی چې لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا تاسو مړو پسې بد رد مه وایئ ځکه هغوی چې کوم اعمال لیږلي ورسېد خپله ورله الله به هغه ته سزا یا جزا ورکړي الله پوه شه او د خپل بندی پوه شه نو مړو پسې بد رد مه وایئ مړي مه چیړئ د هغې قبایح مه ذکر کوئ دا د ذات د مړي او د شخص د مړي پورې دا تعلق لري او یو د یو مړي نظریات دي چې هغې ځان نه وروسته عقاید فاسده پرېښي نظریات غلط نظریات پرېښي ګمراه کن او بدعتي نظریات یې پرېښي شرکي او کفري نظریات یې پرېښي مسلمانان د عقیدې د لحاظ نه تباه کوي د ځوان نسل عقیدې فاسدی نظریات خرابوي نو د هغې چړل بلکل روا دي او جایز دي. مونږ د مفتي منیر شاکر د ذات سره کار نه لرو ذات سره زموږ ځکه ورانه نه ده چې ما یو 200 کلیپه به کړي د هغې ما ته د یو جواب هم نه دی راکړی او نه یې زما قباحت بیان کړی نو مونږ یې ذات څه کوو هغې چې نقصان رسولی ګزار یې کړی په امام بخاري صاحب یې کړی هغې چې ګزار کړی په امام ابو حنیفه صاحب یې کړی هغې چې ګزار کړی په عقیده د قرآن او سنت یې کړی هغې چې ضرر رسولی د رسول الله مبارک په ذات بابرکات باندې ګزار کړی دی حتی چې د نبی علیه السلام ذات هم ته نه دی خلاص دی ویلي چې عبدالله یې نه منم امینه یې نه منم او که دا راته الله نه ویلی دا مې هم د سره نه منلو نو مونږ یې نظریات چیړو نظریات د انسان په مرګ سره نه ختمیږي او که څوک دا سوال کوي چې هغه مړ شو تاسو ولې اوس د هغه نظریات چیړئ بس پرېږدی نو امام بخاري صاحب خو 1000 کاله مخکې مړ شوی دی دا خو چې مړ شوی یو 22 ورځې کېږي امام بخاري خو 1000 کاله مخکې وفات شوی او د امام بخاري صاحب ولې چیړي دی د غار حرا هغه حدیث چې راغستی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راغی ورته اقرأ هغه ورته ما انا بقارئ دی هغې پورې رشخند ویلی دی چې دا څنګه جبرایل ولې نه پوهېدو چې ورته زه نه شم لوستی او دا ولې ولوله یعنی مطلب دا حدیث نه دی امام بخاري د ځانه را جوړ کړی او دی ویلي چې تاسو پیران ملامته کوئ دا فساد ټول امام بخاري جوړ کړی دی نو دا خلک ړانده دي په دې باندې هم نه پوهېږي امام بخاري رحمه الله باندې ځای په ځای د تنقید کړی دی او حتی دی ویلي چې دا بخاري د قرآن په ضد کې یو راایستل شوی کتاب دی حتی دی ویلي چې دا بخاري او حدیث د رسول الله دا د قرآن شرحه نه ده که دا د قرآن شرح او تفسیر وی خو د اولې سپارې د بخاري هم 10 سپارې دي نو اوله سپاره به د قرآن د اولې سپارې تفسیر وی دویمه به د دویمې وی دا ټول فاسد نظریات جامعې ته وړاندې کړي مسلمانان د دینه د افغانستان او د پاکستان وروڼه مسلمانان چې زموږ ځوان نسل دی په موږ دا حق لري چې موږ یې په صحیح عقیده باندې پوه کړو. د منیر شاکر صاحب د ذات په رابطه مړ شوی مونږ والله دې وبخي که د بخښنې لایقي خو مبتدع و بدعتي فی العقیده وګورئ یو د اعمالو بدعتي لکه بریلین یو د عقیدې بدعتي عقیده دا مطلب چې د معتزله و عقیده یې وړاندې کوله عذاب قبر معتزله نه مني ده نه منل
عذاب قبر هم زه یو جزئی مسله ده په احادیثو کې مجموعي ته ورسره احادیثو نه انکار کړی چې روایت ته سره زه منم نه او زوی مبارکې مو سویلي چې صرف 115 احادیث چې دي دا صحیح دي د عربو یو عالم چانبین کړی نو ټول غلط دي العیاذ بالله نو د احادیثو د غونډې ذخیرې نه انکار کړی او دا خو ګمراه کن عقیده وه دا څو عقیدې ما د مفتي صاحب دلته لیکلي دي نو دا زه دې خلکو ته وړاندې کوم د عذاب قبر عقیده کې د اعتزال عقیده وه په دې کې معتزلي و دارنګې د اسراء او د معراج نه انکار کړی امام طحاوي لیکلي چې څوک د معراج نه انکار کوي یعنی د بیت المقدس نه اسمانونو تګ له د رسول الله صلی الله علیه وسلم او سدرة المنتهى ته د تګ نه انکار کوي دا ګمراه دی او د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته د تګ نه چې انکار کوي دا کافر دی او دی ویلي چې مسجد حرام نه مسجد اقصی ته سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دینه د مدینه هجرت مراد دی نبی علیہ السلام مسجد اقصی خو د عبدالملک بن مروان په وخت کې جوړ شوی دا یو ګمراه کن عقیده ده چې هېڅوک د عقیده ونه لري ګورې خو دې عقیدې سره الله ته ورغی هر څوک چې په دې عقیده لاړو به بېایمانه ځي ګورې درېیمه عقیده دا وه چې د ابو حسن سواتی ورته ویلي چې د الله چې ځای په ځای وایي چې واطیعو الرسوله د الله د رسول اطاعت وکړي د دې څه مطلب د ورته ویلي چې ابو حسن میکپي ملا ښځه خو په بکره کې پیژنې او د اطیعو الرسوله معنا نه پیژنې دا کلیپ زه په دې چل سم نه پوهېږم ګنې یو به ما خبره چې کولی دا به مې راړولې دا به ته راواړې خلکو ته وښیه د اطیعو الرسوله دا مطلب نه دی چې د محمد رسول الله هره خبره منه د محمد رسول الله مثال دی یو ماشوم دی لکه ماشوم له چې څوک خط ورکړي او بېعقل ته العیاذ بالله او هغه هلته ویسي او خلک یې ورسره نه مني نو چې دا خط ورکړی دا وله ووایي چې د دې ماشوم خبره ومنه یعنې دغه صرف خط یې ومنه یعنې نبی علیه السلام چې لاس کې کوم قرآن نیولی دا ورسره ومنئ د نبی علیه السلام نورې خبرې مه منئ صراحتن یې ویلې ګورې دا کفري او د بدعتي او د ګمراهۍ عقیده ده دا موږ صفا ویو دا څنګه سړی مه چیړې ذات خو نه چیړو موږ د عقیدې چیړو په دې باندې ځان پوه کړئ د ټولې نړۍ مسلمانانو چې د رسول الله اطاعت څوک نه مني دا ګورې د کفر په درشل کې ولاړ دی د رسول الله اطاعت قرآن کریم ځای په ځای وایي واطیعو یو ځای کې داسې نه دی راغلی چې واطیعو الله او اطیعو الرسول دې ورسره نه وي د رسول اسلام اطاعت ورسره دی یوازې اطیعو الرسول راغلی دی ګورې چې اطیعو الله ورسره نشته یوازې اطیعو الرسول او یوازې اطیعو الله چېرته نه دی راغلی او بل ځای کې الله پاک ایمان چې دی موقوف کړی په اطاعت الرسول ان کنتم تحبون الله فاتبعوني هغه دا معنا کړي فاتبعوني ای د قرآن تابعداري وکړئ د نبی علیه السلام تابعداري قطعا هغه نه مني هغه په دې انکار کې تللی دی نو عزتمندو دا یو خبره ورسره یاده شوه دا شرح متعامل زموږ یو کتاب دی د نحوې د طالبان لولي هغې کې د شیخ عبدالقاهر جرجاني معتزلي ذکر کړی دی او بیا ویلي چې سق الله سراه وجعل الجنة مسواه الله دې قبر ورته تازه کي دا د شرح متعامل ماتن ویلي الله دې عبدالقاهر جرجاني ته قبر ښایسته کي نو هلته پې محشینو اعتراض کړی چې تا عبدالقاهر جرجاني ته د قبر دعا ولې کړې سره دی نه خو معتزلي دی د عذاب قبر نه منکر دی اخو د عذاب قبر نه منکر دی اخو عذاب قبر نه مني معتزلي دی لوی عالم دی خو معتزلي دی نو ای مصنفه تا څنګه ویلي چې سق الله سراه هلته محشینو جواب کړی وایي هغه خو په ژوند نه منلو اوس خو ورغی اوس به یې منلې اوس به یې لیدلی او منلې به یې ځکه چې کله محشر کې ورشي خلک نو وبه وایي چې ربنا ابصرنا وسمعنا یا الله وامرېده وم لیدل فرجعنا نعمل صالحا دنیا ته م ولېږه چې بیا عمل صالح وکړو نو مفتي صاحب اوس ورغلی او موږ لا نیو ورغلي هغه لړمان او ماران او هغه چې وایي دې طرف سوړه خلاص او دې طرف او کوتکونه دی وال دی او ټکول دی به یې اوس لیدلی خو بیا هم موږ وله دعا کوو الله دې تنې بچ کړي یو دا غلط عقیده خوره کړې موږ یې دا عقیدې چیړو امام بخاري رحمه الله باندې کلک تنقید کړی امام بخاري د ټولې نړۍ امیر المؤمنین فی الحدیث دی امیر المؤمنین او دا کوم خلک چې د پسې اوس ولاړ دي په بېعقلۍ کې همدې خلکو به د امام بخاري کلکه لمن نیولې وه مخکې خو دا اوس تقلید د آباؤ دی ګورې دا یاد ساتئ یعنی د خپلو مشرانو کلک کلمن نیول دي که کفر له کشکۍ ورپسې ورځي او کار ځای له کشکۍ د مکې د مشرکانو د عادتو واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله د مکې مشرکانو به چې ویلې چې د ما انزل الله تابع شئ د قرآن او سنت قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا موږ خپل مذهبي مشرانو پسې ځو نو منیر شاکر پسې بعضې داسې خلک روان دي ماله معلوم دي صرف هغه یو تنظیم کې عقیده کې یو وخت کې ورسره و وسم بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا او الله پاک ځای په ځای د پلار او د نیکه هغه تقلید په قرآن کې رد کړی چې پلار او نیکه پسې مه ځئ پلار او نیکه نه مراد نسبي پلار او نیکه نه دي مذهبي پلار او نیکه یعنې داسې مذهبي مشران چې په ګمراهۍ روانې ته هم ورپسې روانې مذهبي مشر پسې به ځې خو تقوادارو صالحینو پسې به ځې اولیاو پسې به ځې داسې خلکو پسې به نه ځې
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای لا یقلدن رجل رجلا ان آمن آمن و ان کفر کفر. یو سړی د بل سړي داسې تابعداري نه کوي چې کاغه ایمان راوړي دیم ورپسې راوړي او کا کافر کېږي دم کافر کېږي. داسې کلک عقیدې والا خلک زه پېژنم او نیکان خلک د ده پسې اوس کلک ولاړ دي ځکه چې د دوی مذهبي مشر وایي زموږ مذهبي مشر مه چېړئ دا خو بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا شو. موږ له قرآن او سنت معتبر دی پلار او نیکه پسې مه ځئ. باور وکئ زمونږ ګورې دا یاد ساتئ زه دا خبره کوم په پاکستان کې لوی عالم او زمونږ اوچت استاد شیخ ادریس صاحب حفظه الله دی ما ته وړه دوره کړې په آخرو هدایو چې الله هغه ته څومره مهارت ورکړې فکر نه کوم که بل څوک به دومره مهارت لري خو د هغه موږ تابعداري چې کوو د دین په چوکاټ کې کوو که هغه د شریعت نه خلاف خبرو کې موږ ورسره نه منو حتی د اوټ په رابطې څه خبره کړې وه ټول علما او شاګردان یې ورسره نه مني وایي زموږ والا د هغه مقام او مرتبې ته احترام دی سلام دی عزت دی د افغانستان په هر دکان کې او په هر ځای کې د ده تقریرونه غږېږي خو لیکن د اوټ او جمهوریت باره کې ورسره زموږ اتفاق نشته تقي عثماني صاحب سره م اتفاق نشته موږ خو څه د آباو تقلید نه کوو دغسې خلک نیو او دا شخص چې دی دغه عقیدې د مال ته جمع کړي ګوره اجمالي درته بیا وایم عذاب قبر نه انکار کړی چورلټ صراحتا اسراء او معراج نه صراحتا انکار کړی چې نبی علیه السلام د سره د خپل کور نه د معراج په نامه نه دی وتلی وایي تاسو دا معلومات وکړئ چې دا شی شته مو که نشته چې شته مو که نشته پنځلسمې سپارې اول ایات نه انکار کړی اطاعت الرسول نه مراد د قرآن تابعداري غږ د نبی علیه السلام تابعداري نه مني وایم یو شخص زم یو شخص یم ام یو سړی دی زم یو سړی یم زه مفتي منیر شاکر څنګه د رسول الله ومنم ام یو سړی دی خو الله راته ویلي دي چې دا قرآن ورسره ومنې زه یې ورسره منم صراحتا یې ویلي طلاق بغیر د اذن د ښځې نه نه دی ویلي چې نه واقع کړي یو سړی سبعینه بېګا پورې ښځې لګوي ته دې طلاق یې ته دې طلاق یې نه طلاقېږي دی اخري وخت کې ویل دی اخري وخت کې ویل دی بل ګمراه کن عقیده ده امام بخاري صاحب رحمه الله وښوده چې دا ټول فساد ده جوړ کړی د پیران چې یو بل هغه وایي چې توجه کوي او پلانې کوي د غار حرا واقع کې ویل کلیپ کې بیا وګورئ دا کار ټول امام بخاري کیسه زر کالو د امت تیارو کې والی دی د امام بخاري باره کې ویلي غار حرا او د وحی په باره کې دارنګې نملتن د سلیمان علیه السلام په واقع صورت نمل کې وایي دا یوه ښځه وه دا میږی نه وه ځکه میږی څنګه خبرې وکړي د پیغمبر سره دا خو بیا د بیګي معجزه شوه نو معجزاتو د انبیاو نه انکار دوی ته به یې پرېږدو چې دا دوی پکې څه وایي دا څوک چې مقلدین دي هغه دې بیا خپله د دوی تحقیق وکړي موږ پرې فتوا نه لګو هدهد یې ښودلی چې دا یو سړی او دا ملا چرګک نه و ځکه مرغانو سره څنګه انسان خبرې وکړي حالا چې دا هدهد خو به سړی شي بل ځای کې الله صراحتا ویلي وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير سليمان عليه السلام ویل ای د دنیا خلکو موږ ته د مرغانو خبرې ښودل شوي دي دا د قرآن آیات دی که نه دی دی ویل مرغنه هدهد یو سړی و نملتون یوه زړه دی وه یوه ښځه وه دا ټولې عقیدې که د اسلام عقیدې وي که بریلیانو دا ویل چې دا اسلامي عقیده ده که دیوبندیانو ویل که اشاعت توحید والا ویل که سلفین او اهل حدیث ویل موږ به ورسره ومنو دا یو فرقه دا عقیده نه خپلې وایي نه دا غلطې عقیدې دي نو بیا سړی ذات سره خو زمونږ کار نشته د عقیدې فاسدې دي دې عقیدې کې ووایي چې دا سړی عقیده فاسده وه او غلطه عقیده باندې تلې هغه سره د الله ورته معافي وکړي خو دا عقیده مخ پلوئ موږ ستاسو خیرخوا یو زموږ نور څه مقصد نشته او نه د ذات د سره ذات خو دنیا نه لاړو په ژوند یې موږ سره کومه ترخه خبره نه ده راغلې او زه یو ځای کې ما بل ځای کې دی خو دا عقاید چې ځوانان نسل عقیدې خرابېږي الله د دوی عقیدو اصلاح وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين